بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، اوس غواړو چې په نوي درس پیل وکړو. نوی درس مو د کوچني مشترک مضرب او د لوی ګډ مشترک یا مشترک قاسم د استعمال ځایونه دي چې چیرې دا کارونه لري. ګرانو زده کوونکو، دغه درس په یو 50مه صفحه کې راغلی دی چې د اووم صنف درس دی چې په یو 50مه صفحه کې عنوان د درس هغه د مخکې موږ وویلی چې د کوچني مشترک مضرب او د لوی مشترک قاسم د استعمال ځایونه دي. البته موږ وینو چې یو استعمال د دو په اختصار د کسرونو کې ده چې موږ کولی شو چې د صورت قاسمونه او د مخرج قاسمونه هم په نښه کړو او وروسته له هغه په مشترک قاسم باندې صورت او مخرج موږ تقسیم کړو چې کولی شو چې یو کسر اختصار کړو. البته که فرضاً شپږ و 12 که شپږ تقسیم د 12 شي، د شپږ قاسمونه هم نوشته کړو، د 12 قاسمونه هم نوشته کړو او مشترک قاسمونه دغه ګورو چې د دواړو کم یو دي. کولی چې په هر مشترک قاسم باندې موږ هغه اختصار کړو، صورت و مخرج تقسیم کړو چې دې عمل ته اختصار وایي. او که په لوی مشترک قاسم باندې تقسیم شي، هغه پروسه د موږ هغه لږ ذره اختصار د موږ لنډیږي. ښه، دلته په هغه کې یو سوال راغلی دی چې په فعالیت کې ویلي دي صفت الله هر 4 ورځې وروسته او عزت الله هر 6 ورځې وروسته د ټوکر د اخیستلو لپاره د ښار مغازې ته ځي. که دوی د چنګاښ د میاشتې په 11مه نیټه په مغازه کې سره یو ځای شوي وي، د زمري د میاشتې په کومه نیټه به بیا د دویم ځل لپاره دوی د ښار په مغازه کې سره یو ځای شي. ښه، څه ویلي دي؟ صفت الله 4 ورځې هر 4 ورځې کې یوارې مغازې ته ځي او عزت الله هر 6 ورځو کې یوارې مغازې ته ځي. دوی په آخره میاشت سرطان یا د چنګاښ کې دوی یو ځای سره سوي رسیدلي یو ځای د مغازې ته. اوس به وګورو چې په څو ورځو کې وروسته دوی بیا دویم ځل لپاره مغازه کې سره یو ځای کیږي. صفت الله په 4 ورځو کې یو ورځ او دلته موږ کولی شو چې د 4 او د 6 کوچنی مشترک مضرب پیدا کړو. وروسته له همغه نه دا کولی شي چې یو ځای مغازې ته سره ورسي یا یو بل سره وویني. فرضاً که موږ ولرو 4 نوشته کړو، 2 په توان دي 2 او 6 موږ نوشته کولی شو 2 په توان دي 1، 3 په توان دي 1. ښه، کوچنی مشترک مضرب، کوچنی مشترک مضرب موږ مخکې درس ویلی تجزیه په واسطه له دوو قاعدو نه هغه طاقت نیسو چې طاقت لوی وي. 2 په توان دي 2 و دا کېږي 3. دا کېږي 4، دا کېږي 3، دا کېږي 12. یعنی څومره 12 ورځې وروسته 12 د سرطان دوی سره بیا هم ویني. ګورو به اول نفر چې صفت الله نومیږي دا په 4 ورځو کې یو وار ځي، 4 ورځو کې یو وار. دویم ځل 8 ورځې کېږي. دریم ځل چې ځي څو کېږي 12 ورځې کېږي. صحیح. یو ځل اول ځل چې لاړه 4 ورځې تېرې شوې، 4مه ورځ 4م د سرطان لاړه، دویم ځل 8م د سرطان لاړه، دریم ځل 12م د سرطان لاړه. ښه، دویم نفر چې ځي اوله ورځ 6م د سرطان کېږي. صحیح. اول دفعه 6م د سرطان. ښه، دویم دفعه 12م د سرطان کېږي. ښه، په 6م د سرطان خو یو بل سره نه ویني، مګر 12م د سرطان دواړه سره رسیږي. یو وخت بیا په مغازه کې یو بل سره ویني. یعنی
دغه د دواړو کوچنی مشترک مضرب هغه عدد دی چې په ده هم پوره د ویش ویړ وي په شپږو هم وي هغه 12 ده چې په څلورو 12 تقسیم د څلورو دا کېږي 3 ځلې دا ځي و 12 تقسیم د شپږو چې سي دا څو کېږي دا هم 2 ځلې ځي 2 ځلې دویم نفر چې عزت الله نومیږي دی ډېر ورځې زیاتې شپږ ورځو کې ځي دا درې یو ځل 2 ځل 3 ځله ځي دا 2 ځله ځي ښه اوس دلته یې ویلي چې یو دېرشم د چنګاش کې دوی سره لیدلي ښایي بیا چې دوی ویني 12 د سرطان یا چنگاش یو بل سره چه کی ویني یعنی دا رقم سوالونه یو استعمال دی کوچني مشترک مضرب هم دغلته دی چې موږ کولی شو چې 2 عدد پیدا کړو چې وړوکی عدد پیدا شي چې په دواړو باندې پوره قابل د تقسیم شي نو همغه نقطې ته رسیږي البته ښه اوس موږ که فرضاً دلته 145 سره هغه کو اختصار کو کولی شو 10 او 45 د 100 هغه چې دي قاسمونه 10 ده 1 ده 15 دي 2 دي 5 دي 6 دي 3 دي په همدې شکل د 45 قاسمونه چې دي دا د 10 قاسمونه شو د 45 قاسمونو ست کوم عدد دي 9 دي 5 دي بل 45 ده 1 ده بل قاسم چې شی ده 3 باندې پوره اختصاریږي که نه 3 دي 15 دي په همدې شکل 5 دي 5 خو نشته کړل که نه نو 2 خو نه دي دا یې چی دي قاسمونه دي اوس مشترک قاسمونه د دو کوم یو دي مشترک قاسم دی 15 ده 1 ده بل کوم عدد ده 3 ده دلته ښه فرضاً دغه عددونه دي اوس منګه دا مشترک قاسم یعنی دا هم په دغه اعدادو پوره تقسیمیږي دا عدد هم په دغه اعدادو پوره تقسیمیږي کولی شو چې دا په 5 تقسیم کړو دا په 5 کولی شو په یو خو عدد یو په 3 تقسیم کړو و بل عدد البته هم موږ لرو چې 15 ده 15 قاسم ده ځکه 15 سره کوم شته هغې کې کولی شو په 15 تقسیم کړو په دواړه ولې موږ یې نشو کولی چې په 9 تقسیم کړو ځکه چې دا قابل د ویش وړ نه ده دا نه ده کولی شو چې فرضاً دلته دا د دې یو قاسم لاس هم کیدای شي لاس هم قاسم ده دا په لاس تقسیم کول دا نشو تقسیمولی مګر په دغه عددو موږ کولی شو دا دواړه د اختصار وړ دي ځکه چې دا په 5 1 3 15 هم د ویش وړ ده 15 هم د ویش ولې که په 15 یې موږ تقسیم کړو ډېر په ښه طریقه وخت کم نیسي کېږي څو 15 2 15 3 15 دي 2 پر 3 کولی شو په 15 اختصار کړو 10 تقسیم دي 10 تقسیم دي څو 10 تقسیم دي 15 دا موږ کولی شو چې په 5 هم شپږ چې په 5 تقسیم شپږ 15 یا 10 او 9 15 ښه دلته بیا بله پروسه هم لرو چې شپږ پر 9
دا بیا هم کیدای شي چې په دریو دا دوه پر درې وشي. یعنی یو کارونه د مشترک قاسم اختصار کردن استفاده کیږي او له دې څخه کارول له دې څخه موږ استفاده کوو. ښه موږ کولی شو چې مشترک قاسم یا کوچنی مشترک مضرب د جدول له لارې هم موږ لاسته راوړو. فرضاً که موږ ولرو یو سوال ولرو په دې شکل، موږ کولی شو فرضاً 2 لس 15 25 و 10 دلته موږ کولی شو دا په څو وویشل 2 دا 15 دا 9 کته کوي 25 دا کیږي په 2 15. ښه وروسته لغه دا په 5 یو 3 15 یا 5 3 15 بیا وروسته لغه موږ کولی شو 3 یو ښه دغه ټول عددونه سره که موږ ضرب کړو صحیح موږ دلته کولی شو چې 2 ضرب 5 ضرب 3 وکړو 2 15 لس 10. ښه دلته موږ نوشته که 1 2 5 2 لس 15 پلکته کوو. دغه ځای کې شاید یو اشتباه هم سوي وي. بیا به یې له سره کار وکړو. دلته کوم ځای کې اشتباه سوي له سره به یې کار وکړو. دلته لرو په څو په 2 1 2 5 2 لس دا اختصاریږي نه 15 وروسته له هغه دا په 5 1 3 15 3 وروسته له هغه په 3 1 5 کته کوو بیا په کومه ده په 5 یو کته کوو یو دغه 2 ضرب 5 ضرب 3 ضرب 5 2 15 لس 10 ضرب 5 ضرب 5 یو سلو 50. ښه کوچنی مشترک مضرب د څو ده؟ یو سلو 50 ده. چې په دې طریقه هم موږ دا کولی شو له کوچني مشترک مضرب څخه استفاده وکړو. ښه نننی درس همدلته پای ته ورسېده. په 50مه صفحه کې څو سوال راغلي چې عبارتي سوالونه هم پکې شته. دا به بیا تاسې پې کار وکړئ او بیا وروسته به موږ که چیرې حل نه سو بیا به بله ورځ موږ بیا هم په دې سوالونو باندې کار وکړو. عبارتي سوالونه د ښاروالۍ د سړک پر غاړه په هره 4 مترو کې یوه ونه او د برېښنا ادارې په هره 22 مترو کې یوه د برېښنا پایه درولې ده. که د سړک په لومړني سړک کې د برېښنا پایه د ونې سړک سره څنګ په څنګ واقع شوي وي د 2 متري فاصلې څخه وروسته د دویم ځل لپاره بیا ورته د برېښنا د پایې خواته څنګ په څنګ راځي. بل سوال همدغسې ده. نوریه هره 3 ورځې وروسته او ملالۍ هره 5 ورځې وروسته کتابتون ته ځي. که دوی د ثور په 10مه نیټه کتابتون ته تللي وي د ثور د میاشتې په کومه نیټه به دواړه په کتابتون کې بیا سره یو ځای شي. دې سوال ورته سوال موږ حل کړ. دا 2 سوالو باندې به تاسې کار کوئ. ښه درس خلاص و په مخه هم ښه